دا د نړۍ له اوو عجایبو څخه یو داسې ځای چې وخت پکې ولاړ ښکاري. دا د مصر اهرامونه دي. کله چې له پورته ورته وګورئ نو د انسان عقل حیران پاتې شي چې زرګونه کاله مخکې دا سترې ودانۍ څنګه په دومره دقت سره جوړ شوي دي. لکه څنګه چې میدان ته نږدې کیږئ د دښتې ګرمه څپې او د بوخانو ساربانان ستاسو هډوکي ته ولاړ. دا اوښان یوازې د سورلۍ وسیله نه ده بلکې د دې صحرایي ژوند یوه نه بېلېدونکې برخه ده چې تاسو ته د لرغونې زمانې احساس درکوي. په اوښ سپاره سفر پیل شو. د شګو په سرو ډېریو ستاسو په وړاندې د تاریخ دا سترې نښې دا هغه تجربه ده چې په ټکو کې نه بیانېږي. دلته هر ګام تاسو د فرعونانو او د پخوانیو امپراتوریو تاریخ ښکاري. آیا تاسو پوهېږئ چې لوی اهرام له 23 لکو څخه د زیاتو ډبرو جوړ شوی؟ د هرې ډبرې وزن له 2 څخه تر 10 ټنو پورې دی. تر ټولو جالبه دا ده چې د دې اهرامونو دننه تودوخې تل 20 درجې سانتي ګریډ. که بهر هر څومره ګرمي وي دا د هغه وخت د انجینرۍ یو داسې راز دی چې تر نن ورځې پورې چا نه دی موندلی. دا یوازې د کاڼو ودانۍ نه دي، دا د انسان د همت او د پخواني تمدن کیسه ده. که مصر ته لاړ شئ نو د اهرامونو دا سفر به ستاسو د ژوند تر ټولو یادګاري تجربه ده. د تاریخ په غېږ کې دا څو شېبې به تاسو هېڅکله هېرېږي.